السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. او بالآخرة غوره انجام د پرهیزګارانو او متقینو لپاره دی. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، که څه هم کله د الله تعالی په نیکو بندګانو، په متقینو پرهیزګارانو کله تکلیفونه او زحمتونه راځي، کله په شخصي لحاظ د مرضونو ستونزو سره مخ کیږي، کله په اجتماعي لحاظ هغوی د بېلابېلو کړاوونو سره مخ کیږي، لیکن باید باور ولري چې بالآخره غوره انجام د دوی په برخه دی. الله رب العالمین دوی دپاره دا فیصله کړې ده چې د ټولو ستونزو په پایله کې به غوره انجام، ښه انجام د دوی په برخه وي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د متقینو په جمله کې حساب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.